تازه خبر امرالله صالح ملا هبت الله کابل ته له راتګ ویره لري. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د تیر جمهوري نظام لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د طالبانو مشر له کابل څخه ویره لري. نوموړي له یوې روسي رسنۍ سره خبرو کې ویلي کابل کې اکثره وګړي پښتانه نه دي او د طالبانو د رژیم کلک مخالف دي، نو ځکه له کابل ویره لري. هغه ویلي کابل اوس د افغانستان پایتخت نه دی او دا رول کندهار ته انتقال شوی. د یادونې وړ ده چې واک ته د طالبانو حکومت تر رسېدو وروسته ټولې پریکړې د کابل پر ځای له کندهاره کیږي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.